د سری میاشتې ځانګړې ونې په هیواد کې د افغاني سری میاشتې ټولنه دغه ورځ په ټول هیواد او په ختیځه سیمه کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځي. دوی په دې ورځ د خپل تیر یو کال د ترسره کړو فعالیتونو په اړه ګډونوالو ته معلومات ورکوي. د سری میاشتې مسؤلین وایي په تیر یو کال کې د طبیعي پیښو له کبله زیانمنو شوو بېوزلو وګړو سره مرستې کړي او د دوی سره ثبت شوو د زړه سوریو لرونکو 100,000 ماشومانو له جملې یوازې پاکستان هیواد ته د 9 ماشومانو په لیږدولو توانېدلي دي چې له ډلې یو ماشوم خپل ژوند هم د لاسه ورکړی دی. نړیوالو سره زمونږ یو څه مشکلات کې واقع یو، همدا وجه ده چې زمونږ دغه پروګرامونه مخ په وړاندې باندې نه ځي د زړه سوري چې چا سره فاینل خبره وکړو چې زمونږ د زړه سورو مریضانو لپاره تداوي پروګرام برابر کړي. نو په دې نتیجه کې موږ یوازې په دې باندې وتوانېدو چې د پاکستان د الخدمت خیریه بنسټ لخوا زمونږ تقریبا 9 هیوادوال چې دې سره خپل کورنۍ یو پیوز هم موجود چې زه په هغې وفد کې موجود وم او د پاکستان هیواد هغه کوم هغه چې یو پروګرام یې نیولی او تورخم ګیټ طرف ته لاړو، دروازې ته لاړو او هلته مې هغوی ته وسپارل او هغوی تداوي کو. بدبختانه چې په هغې کې زموږ یو مریض هغه په وفات شو. په همدې حال کې د دې غونډې ګډونوال او ځایي چارواکي چې په دې غونډه کې ګډون درلود نه یوازې دا چې د افغاني سرې میاشتې سره یې د مرستې په موخه یو شمېر ټکټونه وپېرل، بلکې په نورو هیوادوالو یو شمېر مرستندویه ادارو او بهرنیو هیوادونو یې هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د بېوزله او رنځورو افغانانو د درملنې په موخه د دې ټولنې سره اړینې مرستې وکړي. ننګرهار وګړو باندې غږ کوم چې د افغان سرې میاشتې دغه مسؤلینو سره چې تر څو دغه ملت مطلب غمخواره خلک دي، خیرپاله خلک دي، دوی سره مرسته ترسره کړي، دغه دوی مرسته او دغه خیر هغوی ته ورسوي. کاتبو او د مدارسو د استادانو او شاګردانو هغوی ته دا پیغام واورم چې دوی خپل وس او طاقت مطابق د افغاني سرې میاشتې سره خپل کومک او مدد جاري وساتي. موږ د ننګرهار ولایت په ولسونو په خصوصا په ډریورانو باندې ټول غږ کوو چې د دوی سره پوره همکاري وکړي، دغه ټکټونه ښه په اخلاص سره واخلئ. په ختیځ کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي وروستي سیاسي بدلون یې په چارو منفي اغیزه کړې او دوی د بودیجې او مالي برخې د کمزورتیا له کبله نه دي توانېدلي چې خلکو سره لا ډېرې مرستې وکړي او یا هم رنځور بېوسه وګړي د ښې درملنې په موخه بهرنیو هیوادونو ته ولېږدوي. که څه هم دوی وایي چې په دې برخه کې هڅې دوام لري، د آلمان، ترکیې، ایران، سعودي او یو شمېر نورو هیوادونو له مسؤلو چارواکو سره غږېدلي دي. دوی یو ځل بیا په ټولو بهرنیو هیوادونو غږ وکړ چې دوی سره دي د یو بېپرې له سیاست لري د یوې خپلواک ټولنې په توګه مرسته وکړي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.